بسم الله الرحمن الرحيم. وللتبيين نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الرجس الذي هو الأوثان. نن دے من حرف جار دریمه معنا دو. دوی منه میووله یوا منه داوا چې د غایا د ابتدا د پورا استعمالیږي من چې د کیم زوینا مسافت شریکېږي دغه تویای ابتدا د غایا. دوامه معنی من د تبعیض د پورا وا چې د ډیر شینه س لشکی شای اروخله جزئیات یا بعضیات په معنا شه. نن معنی دو تبیین، بیان یبین تبیین، بیان بیان کرنا، بیان کرنا. تبیین دغه تویای چې ته یو خبره وکې خو په خبره تو ته پاتای چې دغه ارویدین کی پیرا په پی نشل په هغه نه بعد د هغه خبره وضاحت ته پورا صفا صفا ټکی شه کیسه وکې دغه ته تبیین وی. به من شه دغه معنا پرتا دو دغه ته من بیانیا وی. مصدری معنا بیا یغه کوي لتبیین چې د پورا د تبیین بیان د واضح ک یو بیانو وہ واضح کرتا ہے تبیینن واضح کرنے کے ساتھ. دا اکیم بوب شو بیان یو بیانو تبیین باب تفعیل فعل یفعل تفعیل بیان کرنا. نو دغ من تبیئی من بیانیہ ترجمه تغویر ونسیه لتبیین متن شریشو دا لتبیین خالی منای کریه دو کنا یہ ذلی خالی من ذکر کرده دا ایس ودمیج پا ذہن شے ہر منی سرا هر منا چې دای مشتکای میروی په خپل ذهن شه اغه من ارحذرای من د پورا د تبیین د توضیح یعنی د وضاحت. نحو لکا قوله تعالی لکا دا قول د الله تعالی فاجتنبوا الرجس پاسا تو سے بچ رہی ہے پاسا تو سے بچ رہی ہے الرجس د گندگی ہے نا. ایس د گندگی پتا نه لګی دا چې د گندگی لفظ نه مراد څه ده. گندگی په لفظ سره لشکی ابهامو نو هغه الله تعالی واضح کړه من الاوثان. اوثان جمع دو د وسنون، وسنون بت تویی بت. قریش ته مکه چې ابوت پرست وی کنه بیت الله شریف شه 360 بتون پروتوی ته هر ورځ خپل خپل خدایو خپل خپل بت ته دی عبادت کو نعوذ بالله من ذالک. و غټ غټ بتونی لات منات قزا دا غټ غټ بتون. د آیات مبارک شه د شرک نه د پرهیز حکم ده چې تو سے بچ شئے الرجسا د گندگی نه. ایس د گندگی د لفظ الله تعالی بیان وکو من الاوثان چې هغه گندگی ده بتونه زاخه دو د بتونه دو چې هغه گندگی ده بتونه دو. اس کی په متن شه د ای حرف تفسیر نه بعد معنی چې کړی دو د اس د شرح مئات عامل مصنف دا معنا کړی دو د رجس. الرجس الذی هغه گندگی هو الاوثان چې په خپل بتون دی یعنی په بت پرستی نه غټه گندگی بلا نشته په دنیا شه چې تو د یو الله نه خطو کو نو غټه گندگی خدا دو. ایس په دوغی شه د رجسا شه ابهامو پیرا وضاحت نو پشه چې تشی گندگی مراد دوزنه چې د الله تعالی مشتا حکم کوي چې تو سے زنل راستیږي. من الاوثان د من الاوثان سره یې بیان وکړه د اغ رجس یا تبیین یو کو با الفاظ دیگر توضیح یو کو وضاحت یو کو د الرجس لفظ حرف یکیم استعمال کو من. اس دا سے من چوی بدغ منتا من بیانیا وی
اس ترجمه هم زده کړله. ترجمه ته بیا وایو چې من د پورا د بیان یا د وضاحت. نحو قوله تعالی، لکه دا قول د الله تعالی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان. فاجتنبوا پس تو سے بچ شئیے، الرجس اغه گندگی نا، من الاوثان چې د بتونه دو. ایسی مصنف د آیات شریف سے د الرجس وضاحت دتا کوي چې الرجس الذی هغه گندگی هو الاوثان چې اب بتون دی. اسوی روشی ترکیب سے دغه سے فا دغه فا تویای فا فصیحیه د فاجتنبوا باندې نه دو داخله. دغه مراد دا نهی دو خو په صورت امر شه دو، په صورت د امر شه دو. اس فا دو فا د پورا د تعقیب ارسی، مطلب دا تعقیب منا ورسته ولا، مطلب دا چې دغه مضمون خبره دغه نه مخشه تر شوې دو چې ارشویل یا په آیات مبارک په هغه حصہ شوی یا د توحید ذکر وی او متا یو دنه دا کدای شي کته ست چاته یو دی ولیا و د بت پرستی د زم ذکر وی یا د توحید ذکر وی. ٹھیک شلا. نو اس افا چون کې قسمینا دی، نو دغه فانوم دا فاسیخیه په دغه آیات سے چې کی مارو غلی دو فاسیخیه. فاسیخیه خصوصیات صدا افا فاسیخیه خصوصیات دادا چې دغه غونده مضمون په مقابل شه تیر دا. است ایغ مضمون د ذکر کول نه بعد د دغه شان مضمون مخشه تیر دا، نو د ایغ مضمون نه بعد اس دغه امر دا په فاسره چې پاسا اس بیا تو سدا سے کایه. دا قسم جمله مشتو سے وہ پشتے ژبه شا استعمالای چې لکه میر چې سبق چې ویای سبق ته پورا مطلب دا چې مهنت ډیر کاوه، مطالعه ډیر کاوه، دماغ و تازه شراوه، پاسا خیب کام کا، یعنی یو داسې نکته چې هغه مخشه د پورا دو هغه سره تعلق وي. نو اس دغه فاسیخیه دغه شه دا مراد پرتا چې هر کلا داسې دو چې هر کلا داسې دو پساتو سے بچی د گندگی نه د بتونه. اس هر کلا چې داسې دو دغه د پر عربی الفاظ دی، یعنی د فاسیخیه شی یو تقدیری عبارت پرېږدي. ا تقدیری عبارت دغه دا چې اذا کان الامر کذالک، اذا حرف شرط کان الامر هر کلا چې وا خبره کذالک دغه رنگه، اذا کان الامر کذالک چې هر کلا وا خبره دغه رنگه، فاجتنبوا الرجس پس تو سے بچ شئ د گندگی نه، من الاوثان د بتونه. اس وی ترکیب دے پر بیا لش کی دالر نزدې کیږي چې دا وا مول لیکل یاد تعالی ول فتنه او تو دا وا کتابو باندې وې دا بجلی لش کی برابر کې. ٹھیک شلا چې دالې د ګوته په ونه لاګي دا وا لیکل د تعالی دل شي وکاس لري. دا وکاسه ته یو دی طرف اس دا د فاسیخیه د وجنا تقدیر د عبارت دا سره راغی فاجتنبوا الرجس من الاوثان. دغه نه مخشه تقدیری عبارت دا غلا مخشه آیات حصہ هغه په ذکر شوی نه دو، هغه ته اشاره دو شه. اس د اذا کان الامر کذالک دغ زوراسا دغه نه به جوړ شي شرط، یعنی فاسیخیه دا معنا چې په دغه شی یو شرط محذوف ذکر وی پشه چې دغه شی یو شرط مقدر دا خو هغه حذف شو دا د دغه نه شرط مقدر. اذا کان الامر کذالک یا اذا کان ذالک کذالک. ٹھیک شو چې څنګه دی ویل اس فانا بعد داغه نه به میش جوړای
جزا اس بیا وړي کې هغه ته سوچو کیه دا خو فعل شو رجسا ٹھیک شلا اس من الاوسان جار مجرور دی په دا جمله شه جار مجرور ظرف مستقر غوړي دا داسې نه چې دا جار مجرور ته متعلق اوي دغه پیره من الاوسان تعلق د دغه سره نه ده دغه تعلق د خو د رجس بیان ده کنه بیان خو رجس سره ده ورجس خو شبه فعل نه ده چې مجي په پیر متعلق کی نو ظرف مستقر به وبوسه ظرف مستقر چې ظرف مستقر مشته سے ویلی دی دا خبره بار بار تیرا شوی دی چې ظرف مستقر وی لیا خالوی لیاوی خبر وی ولیاوی صفات وی دای خبر ځکه نشي کېدلی چې دوه شه مبتدا ذکر نه ده ویلې الرجس خو مفعول به سي د اجتنبو فعل ده پورا دا کدا خو جمله فعلیه ده نو د خبره خو په دغه ځای نشته چې من الاوسان ظرف مستقر نمیجه خبر جوړ کی اغه نسخېږي و موصوف صفاتیا نسخېږي چې رجس نمیجه موصوف جوړ کی او دغه نمیجه صفات ته جوړ کی موصوف صفات سے د اعراب مطابقت ضروری ده کنه اس دغه ځای مشترک دریم کی احتمال پوته شو خال ذل خال اس و رجس الرجس من الاوسان دو زورا سویدا ذوالخال و خال شي ٹھیک شلا به ذوالخال و خال چې ګډ شي به ودا شي مفسر اجتنبو فعل پرېږ د خپل زوی بدا شي مفسر حرف تفسیر د پښه کنه مفسر اس ای حرف بد ای حرف تفسیر نه بعد چې څه شي یادي دغه نه جوړېږي مفسر کسره د سین سره بیا مفسر سره د مفسر مفعول به جوړای د فجتنبو فعل پورا سوچ مې ورسېد به دغه نه مشتا جمله کیما جمله بروشي جمله مفسره نه یغه خو د گاډه کړه کنه مفسر سره د مفسر دا خو جمله خو نه دي کنه جمله شرطیه دغه نه اس فجتنبو جمله انشائیه جمله انشائیه زنرسی اس جمله انشائیه چروشی به دغه جزا شي د شرط محذوف د پورا شا اس وتاو غوړی چې اس یې وړی کا ترکیب دا مې غوړ ترکیب دتاو کو چې دا جمله نه ونه ډارېږي اس اذا حرف شرط فاف اس فاسقیه پرېږ دا ځکه چې هغه په زوی باندې مې دا تقدیر د عبارت رویست اذا کان الامر کذالک اس په دا فا چې کیما دو د آیات شریف کیما حصہ چې دو دا غفا دغه ته به میجه دا فا جزایه وی دا په شرط نه بالا ٹھیک شلا اذا حرف شرط کان فعل ناقص امر کانا زیدن قائما نو د کانا ول اسم ته وی مرفوع وی کنا اذا من الف لام داخل کنا ک الف لام نو په پیدا امرون و زیدن غونده امر اسم د کانا کذالک خبر د کانا کانا سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه دا شرط اذا حرف شرط تا کنا اس فا جزائیه اجتنبو فعل امر حاضر معروف صیغه جمع مذکر حاضر واو ضمیر بارزیه فاعل الرجس من الاوسان دانا میشتو سے الرجس ویش ذوالخال شی من الاوسان جار مجرور و ظرف مستقر شی او بیا خال شی د ذوالخال ده پرا او بیا یغو تر وسه کنا ثابتن ویل چې خال چې د خال د منصوبات نه ده کنه خال د منصوبات نه ده کنه نو و رجس مذکر ده کنه
تانیس علما نشته پشه نو ثابتم من الاوسان دا مشخال جوړای ثابتن وځ کوته وبسي ها نسب صورت شه بیا ثابتن صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل او سره د خپل متعلق دا شبه جمله شي او خالوي شي د ذل خال د پورا ٹھیک شلا بیا ذل خال الرجسا سره د خپل حال دا مفسر فارشي دا مفسر ای حرف تفسیر الرجسا موصوف دغه نمیر موصوف جوړای موصوف صفات سے مطابقت ضروری وي د اعراب ایس متوګر دغه بند الف لام داخل لا یعنی معرفه ده الذي اسم موصول اسم موصول وکیم اسماء معرفه شرسی کا نرسی ارسی پر سے کنا نو په تعریف او تنکیر شی مناسبت روغای نو دا موصوف شی الرجسا الذي اسم موصول هو مبتدا الاوسان یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر سیلا په اسم موصول سے دم رضیوت ابهام پریتوی چې اپ بدل شه زونتا جمله غوړي نو دا هو الاوسان دا جمله اسمیه خبریه ی سیلا اشلا دغه سیله سره د الذی وضاحت وشو اسم موصول سره د سیله دا صفات شو د الرجسا موصوف د الرجسا موصوف ته پورا اسم موصوف سره د صفات دا مفسر مفسر په کسره د سین سره په صيغه د اسم فاعل اس مفسر سره د مفسر دغه مفعول به شه د فجتنبو فعل د پورا فجتنبو فعل سره د خپل ضمیر فاعل چې واو ضمیر بارز ده او سره د مفعول به دا جمله فعلیه انشائیه ہو کر جزا شرط سراد جزا جملہ شرطیہ بلتا کا ویسو سرا کئی انشائیہ ویلے جملہ شرطیہ انشائیہ ذکر چی دالے انشائیہ دو دغه سے یوا دا قاعده دو چې شرطیہ جملہ چاہیے کنا شرطیہ جملہ سے اصلی مقصد جزاوی اصلی مقصد جزاوی نو جزا شي چې کیم فعل دا د هغه مطابق وي به د شرطیه جمله په نوم شته انشائیه یا خبریه لفظ روره اس کا چره به شرط نه بعد جزا په داسې صورت شوا چې آشه جمله فعلیه خبریه ارتللا کنا به شرط سره د جزا جمله شرطیه فعلیه دریمی او اس می سره په جزا شه جملہ انشائیہ دو فی الامر دا کنا و فی الامر و نحی عقود و استفهام قسم دا شاینا چی دی دا انشاء شرسی نو دا جملہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا شرط سراد جزا جملہ شرطیہ انشائیہ اس دو ذرا ترکیب خو میں کو دا به اس دل بیا یغه تروشی دا اس بیا دا استرایشلا دا مقولاشلا شاباش جمله شرطیه انشائیه دا مقولاشلا ٹھیک شلا اس نحو قوله تعالی دا په چردا و چې دا غمیزه مخشه نه کړه و کنه ای ویشه لشکی مشکل ډیرو موزیک دا غاده مخشه کو نو اس بیا سرنا د عام عادت مطابق پروشی من مبتدا للتبیین دا به للتبیین جار مجرور و متعلق شي په سش پره ظرف مستقر ثابتتن پره ثابتتن به ویلو ته وسی زکه چې مؤنث تا چې من مؤنث تا ٹھیک ده
نو ثابتتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل او سره د خپل متعلق شبه جمله شلا او خبر د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه نحو مضاف اخذت قول دی قول دی دریم خو نحو یا شتا پشه کنه نحو شتا پشه نحو نوا سخو جوړای کنه نحو مضاف قوله تعالی قول مصدر مضاف هی ضمیر مضاف الیه ذوالخال تعالی فعل ماضی معلوم صيغه واحد مذکر غائب نو تعالی فعل سره د خپل ضمیر فاعل جمله فعلیه خبریه حال ذوالخال سره د حال دغه مضاف فاعل د مصدر مضاف نه او خو درکنه اس خال او سره د ذوالخال داغه مضاف الیه فاعل د قول مصدر د پورا ذوالخال هی ضمیر تعالی ی حال ذوالخال سره د خپل حال دا مضاف الیه فاعل د قول مصدر سره د خپل فاعل یا قول سره د قائل دغه قول شو دا بلا چې د کیمه مې وکړله دا مقوله شله دا مقوله به بیا یې ځله وکړو دوهرای واوشي و ترتیب ته واسخه شي به وروستې بیا نغوړي فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذي هو الاوثان فاسخیه شه یو تقدیری عبارت پریتوی د فاسخیه هغه فاتو یای چې هغه یو شرط مقدر طرف ته اشاره کوي ٹھیک شو نو دغه شرط مقدر دغه دا چې اذا کان الامر كذلك هر کله چې خبره وا د غرانګه د اذا کان الامر كذلك ترجمه شلا ترکیب اذا حرف شرط کان فعل ناقص فعل ماضی معلوم صيغه واحد مذکر غائب الامر اسم د کان كذلك خبر د کانا سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه دا شرط شو اس دفعه چې دو اسم چې یزل شرط جوړ کو اس اغا فادو فاسخیه په نتیجه شغه می تقدیری عبارت رویست شرط مقدر عام ذکر کو اس و دغه فامیل په یاد صرف حسادو دا اس میج جزائیه نومر کوي دیتا په ترکیب شه فاجزائیه اجتنبو تفصیلی ترکیب فعل امر حاضر معروف صيغه جمع مذکر حاضر واو ضمیر بارزیه فاعل الرجس ذوالخال من الاوثان جار مجرور متعلق شي په ثابتن اسم فاعل پر ویل چې حال د منصوبات نه ده ثابتن ونو وخله ٹھیک لا ثابتن من الاوثان نو ثابتن صيغه د اسم فاعل سره د خپل ضمیر فاعل و سره د خپل متعلق شبه جمله دا حال د ذوالخال نه ذوالخال سره د خپل حال دا مفسر ای حرف تفسیر الرجس موصوف الذي اسم موصول هو مبتدا الاوثان خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دا صله شله د الذي موصول سره د صله دا صفت شده موصوف الرجس موصوف سره د صفت دا مفسر سره د مفسر دا مفعول به د اجتنبو فعل د پورا اجتنبو فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه انشائیه هوکر جزا اس شرط سره د خپل جزا دا جمله شرطیه انشائیه شلا و مقوله شلا اس مقوله سره د خپل قول مضاف الیه شلا ده نحو مضاف سره د مضاف الیه دا خبر متعدد پر مثال ده مثاله دا
مثاله مبتدا شه و نحو و د باقی جمله دغه خبر شه مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دوام ترکیب یې دغه ده چې اغنی فعل پورا اغنی فعل مقدر ده پورا به اغنی فعل سره ده ضمیر فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه شاباش